مصری خانه هلا څه کوي صداګله؟ ځان لا ششه کوم ششه هغه زما د ماما زوی نه دی هغه واده دی بېبې رالېږلی چې ځان لا ششه وکړه. د څه ششې؟ هغه کپړې مپړې خلک څه ځان لا اخلي. صداګله هغه ششنګ نه هغه شاپینګ دی. نه ششنګ دی ششنګ دی ته پرېږده دا خبرې ما ته د کپړې دوکان وښیه ځان ته ترې جوړه کوم. داسې وکړه لاړ شه که نه هلته کې فکرمند دوکان دی هغه لاړ شه کې تازه تازه کپړې میلاوېږي. ولې سبزي هسه چې سهار تازه تازه میلاوېږي. ما تازه مطلب دا دی چې نوې نوې خو ښې په ارزان ریټ باندې کپړې میلاوېږي. زر ورشه شابه هله زر کوه. بابا دا فکرمند دوکان کم یې خاجي مهرباني زه ورشه ته مرشه. السلام علیکم دکاندار. هلا دا سلام جواب یې درنه کو ګناهګار شو رښتیا صداګله چې تا ته هغه ملا ویلو چې څوک د سلام جواب درنه کي نو په خپله یې ترې واخله. وعلیکم سلام څنګه یې صداګله ښه یې؟ او ښه یم لکه صداګله څه یې لګي زما جوړه لګي جوړه خزان ته یې خوښه که بس زه درته کټوم خزان ټیک ده ښه دا جوړه مې وخوښله دا مې وخوښله. هله دا د ښځو ادا نه کوم دا کې خو مکمل خبره نشته. دا جوړه راغله ویوشتم شابه سار یې ولم څه مراته دې مندلې ده چې زما سر الوتوي هلکه صداګله موږ چاوکه ورته کړي توته دې تویل کوي لکه وینه دا د څه کړي لیونیان دا خو ټولې کپړې راله غورځولې دا دې مې څه کړي دي. نو دا تاسو زما نه سلام نه اخیستو نو پس په خپله لګیا شوم ځان سره خو په ګیم کې مصروف وو که نه او چې خفه نه شې صداګله کومه جوړه خوښېږي چې درله کټ یو دا جوړه مې خوښه ده دا راته کټ که دا به راته کټ که ده هلکه ګاک راغلی لګیا وه شروع وه دا هله جوړه راته کټ که نه دا راته کټ کومه دغه دا توره ده هلا مکمل یې راته کټ که نه رښتیا دا راته کټ که دا سړیه خدای ته ومانه ستړي دې کړو ولې کله په یوه غوټه ګدې کله په بله ګدې پیسې دله در کوم او رښتیا ولې تاسو ما ته دا ووایئ که نه چې تاسو ته ګک راشي که نه تاسو پرې کاوز کوئ. هلکه قهوه راوړه. راغله استادانو دلته واچوه دلته واچوه هلا چای دیه مهرباني ولې دا خو یې ما ته راوړې تا ته خو یې نه راوړې بس کپڑا خوښوه چې کاټ کې کودرته شابه هلا دا څومره لږې چای یې پکې راوړې بیا بس دی څه کلی خو نه دی بړه دې نه خو زمونږ کلی پخه دی موږ ته پکې ډېرې چې بې راکوي ښه کپړه خوښوه چای دې وڅښلې ښه ټیک ده دا کپړه مې خوښه ده دا په 100 روپۍ کیلو ده دا د کیلو په حساب نه ده دا د میټر په حساب ده سړیه ښه په 100 روپۍ کیلومیټر ده کیلومیټر 500 کیلومیټر نه میټر زه دې مو تختاوله ما زه بړه بس را د 100 روپۍ باندې 100 روپو کپړه راته راکړه شل روپو خو دې کاوه ویسکله دا د 100 روپو چای بړه
زه درته کوم ځه لکه څنګه به کړو او څه دې پاگل خراب کړلو او 100 روپۍ د کپړې راکوي کوم اوس کله نه شلو روپو را باندې کدا گیم ته په دې وباسو ولې